بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات ورسیږي. زه بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند یم تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د روغتیا جام په خپل ترنو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 11 ټولګي نهایي او اخري درس ده او همدې ترتیب باندې په دې درس ویلو سره به تاسو د احتمالاتو سفر کوئ او ورسره د 11 ټولګي ریاضي ختمه کوئ. هیله مند یم زده کوونکو په دې لړ کې تاسو کوم درسونه چې د احتمالاتو په څپرکي کې ولوستل د هغې له جملې څخه تېره ویډیو کې موږ د بېنوم قضیه ولوستله چې له ځان څخه یو فورمول درلودو. نو په دې نښې کې غواړم آخرینی درس تاسو ته پیل کړم په عنوان دی د جملهیي احتمال. څه شی؟ د جملهیي احتمال مبحث تاسو د خپلو کتابونو د 319 نه تر 322 پاڼې پورې دغه مباحث وګورئ. دوه جملهیي احتمالات مثالونه کارېدلي دي، یو پایله له ځان سره لري او فورمول یې راشوی تاسو ته. دا چې څه شی دی په ګډه سره یې ګورو. بیا هم زده کوونکو دوه جملهیي احتمال. راځئ زده کوونکو لومړی راشو دوه جملهیي احتمال څه شی دی او ولې ورته دوه جملهیي احتمال وایي. زده کوونکو دوه جملهیي احتمال څه شی دی؟ وایي هر هغه حادثه چې له ځان څخه دوه حالته ولري هغه ته دوه جملهیي احتمال ویل کېږي. ځکه ورته دوه جملهیي ورته وایي، یعنې دوه حالته لري، یا هو یا نه. زده کوونکو که چېرته دغه مسله موږ د رمل په دانه کې وګورو، که چېرته یو دانه واچول شي یا هم خط راوځي یا هم شعر راوځي، یا هم که چېرته موږ یو دې نښې کې سکې تاسو ته ورښودلي همدغه شعر او خط نښې ورښیي، او یا هم که چېرته موږ همدا په یو ناروغ کې وڅېړو، امکان د دې شته چې کله د دې نه چې د ناروغ معاینات وشول یا هم مریضي ثابت شي یا نشي ثابت. هر هغه حادثه چې له ځان سره دوه حالته لري یا هم له دوه حالتونو څخه نمایندګي کوي موږ هغې ته وایو چې دوه جملهیي احتمال. نو دوه جملهیي احتمال په دې ترتیب سره زده کوونکو بیان شو تاسو ته. هیله مند یم یو څه مو دې نښې څخه یې زده کړي وي. وروسته د هغه څخه زده کوونکو دوه جملهیي احتمال راځئ پایلې ته یې راځو. پایله: د هرې ناڅاپي تجربې نمونهیي فضا کولی شو چې داسې یوې نمونوي فضا واړوو چې دوه غړي ولري. که چېرته دا ډول نمونوي فضا د یو غړي احتمال یعنې پي وي، نو هرومرو د بل احتمال به یو منفي پي او بایلل وي. که چېرته دا ډول انځلې تکرار شي، دغه تجربه انځلې زده کوونکو تکراروي ښه، نو د که انځلې وړل په انځلې تکرار کې او د بایللو احتمال کیو یو منفي پي سره دی. یعنې لرو چې دې نښې کې بیا هم زده کوونکو بیا هم لرو هماغه فورمول چې موږ د بېنوم په بېنوم په قضیه کې ولوستو. دا ځل د که د پاسه انځل تجربه ترسره کېږي، دا ځل که د انوم ځل په تجربه کې دې نښې کې څه شی کېږي؟ تکرار کېږي. خیر راځئ بیا هم لیکو پي د که په نوم ضرب د یو منفي پي ان منفي که له فورمول څخه په دې نښې کې هم استفاده کېږي. بیا هم زده کوونکو دغه نښې تاسو په پام کې نیسئ. که چېرته وایي د یو غړي احتمال پي وي نو د بایللو احتمال یو منفي پي ده، او که چېرته بیا هم دې نښې کې ویلي دي که چېرته د که ځلې وړل په ان ځلې باندې تکرار شي د بایللو احتمال یعنې کیو دا ځل په دې نښې کې په څه شي باندې کیو مساوي کېږي یو منفي پي باندې ښکاره کوو. دا ډول فورمول زده کوونکو موږ تاسې ولوستو او یا هم له هغه فورمول څخه استفاده کوو په دې نښې کې چې موږ د یو رمل دانې یا هم د یو شعر او خط دانې په اچولو سره دغه څېړو چې دانه شعر راوځي یا هم خط، چې بیا هم له همدې فورمول څخه استفاده کېږي چون احتمال پکې بیا هم شتون لري. فورمول دی ان د که د پاسه له دې فورمول څخه استفاده کوئ، مخرج کې هم دوه په نومه دی ان نه استفاده کوئ، چې دغه فورمول بیا هم زده کوونکو تاسو ته وایم کله چې تاسې د یوې جملې د یو حادثې احتمال څېړئ له دې فورمول څخه څه هغه زده کوونکو شعر و خط دانه وي، څه یو دانه د رمل وي چې شپږ رویه لري، یا هم زده کوونکو لډو دانه هم ورته وایو. همدې ترتیب باندې له دې فورمولونو څخه استفاده کوئ او مثالونه یې کاروئ. دا چې مثالونه څنګه عملي بڼه په دوه جملهیي احتمال کې لري او دوه نوع احتمالات تاسو ته یې راکوي، لکه څنګه چې یو احتمال په دې ترتیب شو، یو احتمال د ناکامۍ یا بایللو کیو مساوي کېږي یو منفي پي په ډول باندې شو. همدې ډول احتمالات نو زده کوونکو راځئ عملي بڼه په مثال کې ګورو چې څه ډول. لکه زده کوونکو دې نښې کې ویلي دي لکه څنګه چې زده کوونکو ویلي وای پاملرنه وکړه که چېرته په یو تجربه کې د وړلو احتمال یو پر دوه وي د بایللو احتمال هم مساوي په یو پر دوه باندې وي، دې نښې کې په دې ډول ناڅاپي پېښو کې پورتنۍ اړیکه په لاندې ډول باندې حسابېږي. اړیکه بیا هم زده کوونکو همدغه یوه ده، صرف د وړلو او نه وړلو په صورت کې
دې نښې کې تاسو ته دا ډول ویلي دي یعنې موږ وایو که چېرته هم پی احتمال مساوي په 1/2 وي هم د کیو ناکامي احتمال دې نښې کې 1/2 وي رابطه موږ درلوده زده کوونکو په دې نښې کې چې n د کا د پاسه ضرب د پی په نوماده که ضرب د 1 - پی کل په نوماده n - که په دې شکل باندې دغه ناحیه کې فرمول گذاری کوو یا هم قیمت گذاری کوو په دې ناحیه کې بیا هم n د کا د پاسه لیکو چون احتمال پی دې ناحیه کې 1/2 و کل په نوماده که ضرب د 1 - پی پر ځای باندې زده کوونکو 1 - پی 1/2 راتو n - که دې ناحیه کې بیا هم راتو بیا هم لیکم زده کوونکو مساوي کیږي n د کا د پاسه بیا هم مساوي ده 1/2 دغه ناحیه د ضرب حالت کې ده که په نوم ضرب ده 1 - 1/2 بیا هم 1/2 کیږي 1/2 کل په نوماده n - که زده کوونکو دغه یو احتمال لاسته راځي چې په مجموعه کې موږ داسې وایو د دې نه n د کا د پاسه ضرب د 1/2 کل په نوماده که ضرب د 1 - 2 نه زده کوونکو تېرېږو 1/2 لیکو n - که عموم فرمول دې نښې کې ورته لیکو زه دې نښې کې په هایلایټ ډول باندې تاسو ته لیکم چې کوم فرمول چې دې نښې کې بیا هم ترې استفاده کېږي هغه فرمول ده چې موږ زده کوونکو د یو شعر او خط د فرمول نه پکې استفاده کولی یعنې n د کا د پاسه پر 2 په نوماده n څخه پکې استفاده کوو تاسې زده کوونکو دغه ناحیه وګورئ او څه وایي چې نهایي فرمول موږ دې نښې کې بیا هم n د کا د پاسه 2 په نوماده n څخه استفاده کوو بیا یې هم زده کوونکو دې نښې کې لومړنی په مثال په توګه باندې دغه مثال حل شو که چېرته یا مثال ته راشو دغه ډېر واضح او ښه مثال ده چې دې نښې کې د کورنۍ 15 اولاده فامیل ده غواړي څو جینکۍ وي څو هلکان دغه احتمال موږ معلوم کړو نو راځئ زده کوونکو تخته پاکوو بیا هم همدغه مثال په همدې طریقه باندې کاروم زده کوونکو دویم مثال دغه په یو 15 اولاده فامیل کې د دې احتمال چې له اولادونو څخه 2 تنه هلکان او پاتې نجونې وي څومره دی دغه احتمال د هلکانو او جینکیانو منځ کې یو فامیل د 15 دانې نفره دي احتمال د هلکانو او جینکیانو منځ کې څېړو نو زده کوونکو دې نښې کې بیا هم لومړی همدغه فرموله استفاده کوو راځئ زده کوونکو لومړی د ناکامیو یا هم د کیو قیمت هم پیدا کوو مساوي کېږي دې نښې کې د کیو قیمت یا هم د بایللو کیو مساوي کېږي 1 - پی کیو مساوي کېږي 1 - 1/2 کیو هم دې نښې کې مساوي شي 1/2 سره په دې شکل باندې یعنې هر څومره که امکان چې یعنې که چېرته نصف امکان د دې وي که تاسې پی 1/2 لرئ ځکه چې دې نښې کې تاسې وضع کړی که چېرته نصف امکان د وړلو وي نصف امکان د بایللو ده یعنې که چېرته نیمې جینکیانې وي ډېر مقدار جینکیانې وي یا هم نصف مقدار جینکیانې وي امکان لري هماغومره هلکان هم اوسېږي بیا هم د هماغه فرمول نه استفاده کوو چې موږ د څه شي دپاره استفاده کوو د یو سکې دپاره دې نښې کې وایم چې n د کا د پاسه مخرج کې هم 2 په نوماده n مساوي کېږي دې نښې کې چون زده کوونکو n 15 فامیله وه او دې نښې کې که هم ویلي دي چې صرف 2 تنه هلکان شي 2 تنه هلکان شي په دې شکل باندې 2 په نوماده 15 مساوي کېږي دا ناحیه 10 دغه ناحیه هم 2 کېږي دا ناحیه له دې سره بیا یې پورته 15 لاندې هم 14 کېږي دغه احتمال یې 15/14 شو 15/14 شو که چېرته زده کوونکو همدغه موږ ووایو چې 15/14 مساوي کېږي دې نښې کې 0.3 1 2 15 ضرب د 100 یې کوو یعنې غواړو فیصدي لاسته راوړو 2.0 ځي دا 10% کېږي 10% یا هم 11.25% لاسته راځي که چېرته امکان تاسو فیصدي غواړئ یعنې که چېرته 1.25% امکان د دې وي چې جینکیانې رامنځته شي او همدومره کې فیصدي شتون لري چې هلک هم رامنځته شي یا هم هلکان هم دریم ناحیه زده کوونکو دا ځلې د رمل لپاره کارولې ده دې ناحیې کې دریم مثال د رمل دانه چې لډو یا هم تاس دانه هم ورته وایو چې 6 مخه لري دا ځلې دغه مثال کارولی هیله مند یم دې مثال باندې پوه شوي اوسېږئ 1.25
15% امکان د دې شته دی چې په دې فامیل کې چې 15 نفر اعضا یې درلودل هلکان موجود راشي او همدومره که امکان شته دی چې 1.25% امکان د دې شته دی چې پاتې زده کوونکو د نهي کې 2 تنه جنکیانې 2 تنه هلکان وي باقي جنکیانې وي یا هم 2 تنه جنکیانې وي باقي هلکان وي. ښایي دغه ناحیه کارومه تاسو دا ځل د تاس یا هم د رمل په دانه کې کاروو. زده کوونکو مثال دا ځل دریم مثال راغلی د رمل یوه دانه 6 ځلې غورځوو. د دې احتمال پیدا کړئ چې په 4 ځلې غورځېدو کې د راغلي خالونو له 3 څخه لږ وي. له څو څخه لږ وي پي زده کوونکو دې نښې کې دغه احتمال څېړو. پي مساوي وه چون 4 ځله غورځول شوی ده 6 ځله نه 2 ځله یې ښایي پاتې ته وایم چې 2 پر 6 مساوي کېږي. 4 ځله غورځول شوی ښایي 2 ځله نور هم احتمال یې پاتې دی یا 2 2 3 2 6 1 پر 3 شو. د پي احتمال مساوي شو 1 پر 3. راځئ د کیو احتمال ناکامۍ احتمال یې وڅېړو. یو منفي پي یو منفي پي دغه ناحیه لیکم چې کیو مساوي کېږي 1 منفي 1 پر 3 مساوي کېږي 3 نه 1 لاړ شي 2 پر 3 یعنې د کیو احتمال یې 2 پر 3 شو. نو زده کوونکو دې ناحیې کې موږ له دې اصل فرموله چې د جملهیي توضیح یا هم احتمال د یوې حادثې لپاره کاروو او د بینوم قاضي کې هم له همدې نه استفاده شوې وه. دا ځل رمل دانه د 6 وره غورځول کېږي. احتمال هم 4 ده یعنی ان د کا د پاسه بیا هم پي احتمال څو و 1 پر 3 و. نو ځکه چې دغه دانې رمل کې 4 ځله 6 رویه لري 4 ځله غورځول کېږي که قیمت یې 4 ده همدې ترتیب باندې یو منفي پي نه به یې زده کوونکو دې نښې کې 1 منفي پي هم 1 پر 3 ده چې بیا هم 2 پر 3 کېږي. مستقیم ډول باندې به 1 پر 3 ولیکو یعنی دې نښې کې دا کیو احتمال ده یا هم د بایللو ښایي 2 پر 3 ښایي 15 نه 4 لاړ شي دې نښې کې یو احتمال پاتې کېږي. ان منفي که زده کوونکو دې نښې کې د 6 نه 4 لاړ شي 2 پاتې کېږي. دغه ناحیه تاسو به ځای ساده کوئ زده کوونکو او مقدار دومره کې چې ناحیه چې لاسته راځي بیا هم په 0 پر مخرج هم لري 243 چې 0 تقسیم د 243 کې پاتې کېږي 0.00823 0.823 کېږي. که چېرته زده کوونکو غواړئ همدغه د دانې رمل احتمال یې پیدا کړئ دغه ناحیه ضرب د 100 کوئ. ښایي چې ضرب د 100 وکړه 2 خانې صفرونه د 2 خانې اشاریې سره ځي دا ناحیه 8.23 پاتې کېږي 8.23% دې نښې کې پاتې کېږي. یعنې دومره که امکان وجود لري چې 4 ځله غورځېدو له 6 ځلې څخه خالونه له 3 څخه لږ وي. دغه فیصدي دومره کې په لاس راغله دومره کې فیصدي شته چې په 6 ځله زده کوونکو ټوله تجربه کې 4 ځله دانې رمل غورځېږي او هر ځل یې غورځېدو باندې دغه احتمال یې له 3 څخه کم راشي یا 3 خالونو څخه کم راشي یا هم د 3 تاسو څخه کم راشي. نو زده کوونکو دا د 2 جملې احتمال د حادثې 2 حالات امکان شته چې خط راوځي شی راوځي امکان لري چې زده کوونکو موږ وویل په هر ور غورځېدو کې یا هم په 6 ځله تجربه کې 4 ور په غورځېدو کې د دې خالونو یا هم د تاس دانې راتلل د 3 څخه کم شي یو احتمال وسنجېدو. د 322مې پاڼې تمرین یې حل کړئ او دغه ناحیه دغه 2 جملې احتمال باقي موارد به موږ د 12 ټولګي په احتمالاتو کې ادامه ورکړو او موږ دغه مبحث او درس د آخري درس یا هم آخري عنوان په توګه د 11 ټولګي ولوستل. هیله مند یم زده کوونکو تاسو د 11 ټولګي په دې ټولو مواردو کې تاسو هم د هر هغه پارت چې موږ څه هغه د ریاضي څه د هندسې څه هم همدې ترتیب باندې مثلثاتو ناحیه کې ولوسته ورپسې احتمالات او احصایه ناحیه تاسې ولوستل. هیله مند یم په ټول دغه موردو باندې تاسې پوه شوي اوسیږئ چې تر دې دمه پورې ما تاسو ته تدریس کړي. که په هر ځای که په هر تمرین او یا هم په هر عمومي پوښتنې نه پوهېدئ خپل مشکلات کومنټونو کې مطرح کړئ. زده کوونکو بیا هم هیر نه کړئ پوهه رڼا ده پوهه ژوند ده رڼایي ده بې له پوهې ژوندون ګران دی چا چې پوهه ټینګه کړې
هغه خیال نن اوچت تر آسمان دی. نو زده کوونکو کوښښ وکړئ پوهه ترلاسه کړئ او نورو ته یې منتقل کړئ. بیا هم له تاسو څخه ډېره هیلهمند یم چې زموږ چینل مو سبسکرایب کړی دی، د دې لپاره چې تاسې هم وکولی شئ پوهه ترلاسه کړئ او نورو ته یې منتقل کړئ. زموږ چینل بیا هم درسره سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. زموږ د ټولو ویډیوګانو څخه هغو هم برخمن کړئ. ای قدرمن لیدونکو تر بیا دمه چې زه تاسو ته 12 ټولګي ریاضي، احتمالات، احصایه او همدې ترتیبا نور مباحث تر څېړنې لاندې نیسم او تاسو ته تدریس کوم. تر هغې دمه پورې تاسې په لوی او بښونکي مهربان الله باندې سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.